په سلامونو نکهینو مو هرکلی کوم دوستانو خدای دې کړي چې تاسو به هم زموږ په شان روغ رمټ او د صحت برجامو کې به پټ استئ. دوستانو په دې ویډیو کې درته ښیم چې څنګه کولی شئ تاسو د خپل یوټیوب دپاره تاسو څنګه کولی شئ بدون د کاپي رایټ یعنې بغیر د کاپي رایټ ویډیوګان تاسو را ډاونلوډ کړئ. یعنې تاسو کولی شئ چې د خپل یوټیوب دپاره بالکل فری ویډیوګان را ډاونلوډ کړئ او تاسو هغه په یوټیوب کې اپلوډ کړئ او تاسو ته بالکل په هغه باندې کاپي رایټ را نشي. نو دوستانو دا ټول په دې ویډیو کې درته ښیم چې تاسو څنګه کولی شئ خپل یوټیوب چینل دپاره کاپي رایټ ویډیوګانې څنګه ډاونلوډولی شئ. دوستانو بالکل فری سایټ ده، په دې سایټ ته تاسو کولی شئ خپل یوټیوب چینل دپاره تاسو فری ویډیوګانې را ډاونلوډ کړئ. یعنې دوستانو په انټرنیټ کې ډېر سایټونه دي چې هغه اکثره د فیسبوک بدل کې تاسو ته فری ویډیوګانې درکوي، خو زه دغه کوم سایټ چې تاسو ته ښیم دوستانو دا به بالکل فری وي، تاسو دپاره به ډېر ښایسته سایټ وي ځکه چې تاسو په دې کې پیسې نه ورکوئ، بغیر د پیسو نه تاسو ته دې کې فری ویډیوګانې میلاویږي. یعنې دوستانو ډېر سایټونه دي چې د اسټاک دي او داسې نور سایټونه هم دي چې هغه تاسو ته په پیسو بدل کې تاسو هر قسم ویډیوګانې غواړئ هغه تاسو درکوي. هغې وروسته تاسو هغه ویډیوګانې خپل کمپیوټر یا کې ډاونلوډوئ یا تاسو موبایل کې ډاونلوډوئ یا هغې کې تاسو په یوټیوب باندې ویډیو جوړوئ او وروسته تاسو یوټیوب ته ورکوئ. دوستانو بیا تاسو کولی شئ چې هغه فری استعمال کړئ. چې دوستان تاسو هغونه فری استعمال نه کړئ نو هغوی په ویډیو کې ستاسو په ویډیو کې د هغوی لوګو وي، که چېرې هغه لوګو په یوټیوب کې یعنې د یوټیوب پالیسي په لوګو باندې پوه شي چې دغه ویډیو مخکې همدې هغه ته جګه شوي ده چینل ته، نو بیا تاسو ته کاپي رایټ سټرایک درکوي دوستان یا تاسو باندې یا کوم سایټ چې ده هغه تاسو باندې ریپورټ کوي. نو بیا دوستانو کېدای شي تاسو چینل چې آینده کې کوم دی هغه در ختم یا بند کړي. نو دوستانو په دې ویډیو کې درته ښیم چې تاسو بالکل د خپل یوټیوب چینل دپاره فری ویډیوګانې یا فری موزیک ډاونلوډولی شئ. دوستانو ډېر ساده سمپل سایټ ده، په دې سره تاسو کولی شئ خپل یوټیوب دپاره فری ویډیوګانې او کوم بیکګراوند سانګ چې دي یعنې تاسو کوم سانګ چې یا کوم اواز چې تاسو په خپل ویډیو باندې لګوئ هغه هم تاسو ته فری میلاویږي په دې کې. نو دوستانو که چېرې مو دا ویډیو خوښ شوی ویډیو له ملګرو سره شیر کړئ او دا کوم ویډیو چې ګورئ ټي وي دې لاندې د سبسکرایب بټن ووهئ او سره خوا کې د بیل ایکن هم کېکاږئ تر څو زموږ هر ویډیو تاسو ټول مخکې ورسېږي. نو دوستانو راځو تاسو به دلته ټول مخکې خپل کروم براوزر خلاص کړئ. تاسو به خپل کروم براوزر چې خلاص کړئ تاسو په سرچ بار کې ویډیو تاسو ولیکئ ویډیو صحیح دوستانو تاسو ولیکئ video.net دا به تاسو دوستانو په خپل سرچ بار کې ولیکئ او دلته تاسو انټر کړئ. کله چې تاسو دا انټر کړئ دوستانو تاسو به لږ انتظار ورته وباسئ. دوستانو تاسو ته به داسې صفحه راشي. دوستانو تاسو وینئ دلته لیکلي دي چې فرست لاګ ویډیو فوټیج 84 کې ډاونلوډ، یعنې تاسو کولی شئ چې پرې ویډیوګانې چې دي هغه له دې سایټ نه ډاونلوډولی شئ. 4K بیخي بالکل HD نه هم های کوالټي ده. دوستانو تاسو وینئ دلته به تاسو راسئ په دې اولني لینک باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړو نو دوستانو به تاسو ته انتظار ورته کوي او بل سایټ به تاسو ته راخلاص شي. تاسو ولې دوستانو داسې صفحه به تاسو ته راسي. تاسو دوستان دلته کولی شئ دلته تاسو ته ښیي چې تاسو په دې کې یعنې 1 لکه دې کې چې کوم سایټ کې چې کوم دې کې فری سټاک دي یعنې د هغوی تعداد چې دی په تر 200 زرو پورې ده یعنې تر 200 کیو پورې د دې کوم کلیکونه چې دي هغه په دې سایټ کې موجود دي. نو تاسو کولی شئ خپل ځان دپاره هر قسم ویډیوګان تاسو غواړئ ډاونلوډ کړئ. دوستان تاسو وینئ داسې که تاسو راسئ دوستان دلته به تاسو په ایکسپلور آل پیپلر ویډیوز باندې کلیک وکړئ. دلته به تاسو ته نور لیستونه راسي. تاسو وینئ دوستانو تاسو کتلی شئ په دې کې یعنې بیخي په زیات عدد سره تاسو کولی شئ خپل ځان دپاره ویډیوګانې په دې کې ډاونلوډ کړئ. هر قسم ویډیوګانې چې تاسو غواړئ هغه باندې تاسو به کلیک وکړئ. دوستانو لکه زه اوس راځم دوستانو دلته په دې باندې کلیک کوم. کله چې ما په دې باندې کلیک وکړو دوستانو ته به زه لږ ورته انتظار اوسم. دوستانو ما ته به دلته یو بل صفحه راخلاص شي. تاسو وینئ دوستانو موږ ته دلته یو بل صفحه راخلاص شوه. نو دې تاسو کولی شئ خپله ویډیو تاسو هم چې کولی شئ چې تاسو ویډیو بیکګراوند تاسو وګورئ چې تاسو زړه ته لګېږي نه لګېږي. نو دوستانو که چې دا د خوښه نه وي راشي دوستانو داسې نور په دې باندې تاسو کلیک وکړئ همداسې ښکته راسئ. دلته دوستانو تاسو د کمپیوټر په اړه د موبایل په اړه دوستانو یعنې بېشماره زیاتې ویډیوګانې یې چې تاسو کولی شئ دا ټولې فري ویډیو تاسو د خپل یوټیوب لپاره راډاونلوډولی شئ او دې کې تاسو معلومات درج کولی شئ تاسو معلومات پرې جوړولی شئ یوټیوب ته ورکولی شئ. نو دوستانو دلته به راسئ. زه راځم تاسو ته سمپل ښیم همدغه ویډیو چې تاسو دا راډاونلوډ دوستانو دلته به تاسو په دې فري ډاونلوډ باندې به کلیک وکړئ. کله به چې د فري ډاونلوډ باندې کلیک وکړو دوستانو تاسو ته دلته بیا صفحه راځي. دلته به تاسو بیا تاسو په دې فري ډاونلوډ کله کلیک وکړو دوستانو دلته به تاسو ورته انتظار واوسئ. صحیح ده. بیا به تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. دوستانو کله چې تاسو کلیک وکړو دې باندې دلته تاسو وینئ دوستانو موږ دا کومې ویډیو چې وه هغه بالکل موږ دپاره راډاونلوډ شوله. تاسو وینئ دوستانو دې ډاونلوډینګ روان ده. زه به تاسو دلته وښیم
راځو دوستانو دلته راځو ډاونلوډ دې چې کوو. دوستان تاسو وینئ زموږ دپاره دا کوم ویډیو چې دا هغه بالکل را ډاونلوډ روانه ده. دوستان تاسو ویډیو چې دا هغه دلته روانه ده، ډاونلوډینګ دې روان ده. نو په دې رقم تاسو کولی شئ دوستانو د خپل ځان دپاره فري ویډیوګانې تاسو ډاونلوډ کړئ. که چیرې تاسو دا ویډیو خوښانه وي راځئ تاسو بله کولی شئ دا ستاسو لاسه لاندې تاسو کولی شئ دا ټولې ویډیوګانې ستاسو په دپاره دلته په دې سایټ کې شته دي چې تاسو کولی شئ دا فري ډاونلوډ کړئ. دلته به تاسو په لوډ مور باندې کلیک وکړئ او دلته به تاسو ته نورې ویډیوګانې هم نورې شو سي. تاسو راځئ دوستان داسې تاسو ګورئ. یعنې دوستانو لکه مخکې مې یادونه وکړه چې په زرګونو یعنې په لکونو په دې کې تر 700 لکو پورې دې کې تاسو دپاره تقریبا بخښنه سره تر 7 لکو پورې تاسو کولی شئ په دې کې ویډیوګانې فوټیج کلیپونه تاسو کولی شئ د خپل یوټیوب چینل دپاره ډاونلوډ کړئ. بلکې تاسو کولی شئ په اسانۍ سره خپل ځان دپاره ویډیو پې ایډیټ کړئ او هغه یوټیوب ته ورکړئ او تاسو ته به په هغې باندې کاپي رایټ نه درکوي. نو دوستان دلته به تاسو راشئ اډیو چې تاسو غواړئ موزیک غواړئ تاسو به راځئ دغه ځای نه به کلیک وکړئ. دلته چې تاسو کلیک وکړو دوستان دلته به تاسو ته فري موزیک میلاویږي. یعنې تاسو کولی شئ فري موزیک بالکل چې په هغې باندې کاپي رایټ نه تاسو کولی شئ دې ځای نه تاسو یو انتخاب کړئ او دلته راشئ په دې ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ. دوستانو کله چې ډاونلوډ وکړئ دوستان دا به تاسو موبایل ته اټومیټیک ډاونلوډ شي. دوستان تاسو وینئ دې ځای تاسو کولی شئ فري موزیک هم ډاونلوډولی شئ. او دلته دوستان تاسو وینئ چې دغه بعضې سایټونه تاسو درکړي د اکثریت یې په دې پیسو باندې دي تاسو ته. او لکه تاسو ته چې زه ښیم هغه دلته تاسو به راشئ لاندې دوستان تاسو ته ښیي دغه موزیک دی چې دوستان تاسو وینئ. دوستان دې ځای تاسو کولی شئ هر یو موزیک انتخاب کړئ او دلته راشئ په ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ او دا به سمپل تاسو خپل کمپیوټر ته ډاونلوډ شي. نو دوستانو دا د نن ویډیو چې موږ تاسو تیاره کړې وه د فري ویډیو ډاونلوډ لپاره. تر بلې ویډیو چې زه بیا تاسو سره حاضرېږم نو د الله